یا بل اوبو ته خوراک شي ته خوله ولګوي دا شی بالماس دی دا بالماش ولو اور دس یو شای دی چې ګوره نبی علیہ السلام یو ځل د سپي قتل کون حکم کړی او چې د سپای ګوره هغه قتل کوي بیا بعد کې دی قتل کونو حکم نشته دی خودی کې دا چې ګوره یو زهرلا غو شای دی اور انسان ته تکلیف ده ور کون کا شای دی خودغه بدکاری خج دي سره نیکی وکړه نو الله پاک د حقیقت دی وجه نه دي ته مغفرت ور نصیب کړل نو بهترین نیکی دی ایمان نه بعد دا هم ده چې انسان دی الله پاک مخلوق سره نیکی کوي نو ډېر داسې خلق په دې مجمع کې بناسوي اور په دې ملک موجود دي چې حقیقت الله پاک یو عہده ور کړی دا یو موقع ور کړی دی اور دا د ډېرو بندگانو ولا خدمت کول شي خو کچېره دای خدمت کوي اور دغه خدمت ته وجه نه دای جنت کې اعلی درجه ګټل شي خدا هغه څو ګټي چا سره چې دی ولا هرس وی دی ولا فکر وي کني مونږ تاسو وګورو ځنه خلق چې عہده ته ملاو شي د هغې لهجې ته وګوره اور د هغې کردار ته وګوره چې تا ته به خوږه خبره هم نه کوي اور تا ته به څوک لیاره هم نه ښیي چې په دې طریقې سره دا کار وکړه د تا وله به وشي بلکې کوشش به کوي چې یو کار دې ته مشکل شي په یو کاغذ کې به نه غونې غلطي وي نامې کې به چیرې یو شی مخته ورسته وي اور دی چې دا لاړ شه بیا راشه اوس دا سوچ نه کوي چې دای دی دفتر ته راغلی دی اور په دې دفتر کې دی څومره انتظار وکړلو اور دای دی کوم ځای نه راغلی دی اور دی نور څومره ضروري کارونه دي چې هغه یې پرېږدولي دي اور د هغې باوجود ما ته راغللو اوس لږ غونې غلطي پکې ده اور دغه غلطي زه صحیح کولی شم یا د دغې غلطي باوجود د دې سړي ولا کار کیدای شي خدای بیا هم نه کوي چې لاړ شه دا ټیک اور بیا راشه خدا څوک کوي دا هغه څوک کوي چاته چې دا حدیث یاد نوي یا دغه حدیثونه ورته یاد وي په دې باندې اعتماد نوي یا اعتماد وي خو د هغې سره د دې ولا شوق نشته دی چې هغه خیرت سره وګورو خو چې دنیا کې ماته سهولت دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی کې اعتکاف تناسو اور یو سړی راغللو غمجن غونې کېنستلو اور دی چې کله وکتلو ویتی چې ته خو داسې غمجن لاګې ویلې څه پریشاني دی ده هغې ورته وویل چې یو سړي ما باندې قرضا ده اوس د هغې ولا وخت پوره دی خو ما سره د قرضې ورکونو ولا څه شته نه چې زه قرضا ورکړم نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کتا خوښه وي زه به تا ولا سفرش وي ته وکم یعنې څو ورځې مهلت به دیر کی زه به تا سفرش وکم هغه ته فرمایي چې څرنګه ته مناسب ګڼي نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روان شولو کېړی چپلې راواخستل چې کله د مسجد نه بهر ته قدم کېږدولو هغه کس ورته چې ته خو په اعتکاف کې تا نه اعتکاف هیر شولو دایوی ته فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک طرف ته اشاره وکړه چې ما د دغه کس نه چې هغه په دې روضې مبارکه کې پروت دی ما د دې نبی علیہ السلام نه اوریدلی دي چې څوک د مسلمان په خدمت کې لاړ شي د مسلمان په حجت کې لاړ شي الله پاک دیتا د لسو کالو اعتکاف برابر اجر ورکوي بلکې دا هم رسی غالبا چې په لسو کالو اعتکاف نه هم د هغې ولا اجر چې د هغه زیات دی حالانکه یو ورځ اعتکاف کول د هغې دمره فضیلت دی چې لکه الله یو ورځ څوک د الله رضا د پر اعتکاف وکي د دی اور د جهنم مینس کې دمره لرې واری راشي لکه د اسمان اور د ځمکې مینس کې څومره فاصله یعنی دی وی ورځ د اعتکاف ته وجنه انسان 1500 کال د جهنم نه لری شي اور بیا سړی چې لس ورځې اعتکاف وکړي په رمضان کې اور بیا یو سړی لس اعتکافونه وکړي لس کاله د هغې به څومره فضیلت وي اور په دین هم زیات فضیلت څه شی دی د یو مسلمان خدمت کول د یو مسلمان په حجت کې تلل خوا که د هغې ولا حجت پوره شي که پوره نشي خو ته به سره لاړلې تا ته به الله پاک د لسو کالو د اعتکاف کوونو اجر درکوي اور بل حدیث شریف کې سره سي که څوک دا غواړي چې ما سره د الله پاک امداد شامل شي ما سره د الله پاک امداد شامل شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د خپل مسلمان ورور په حجت کې لګیا وي چې الله پاک د دې سړي په حجت کې لګیا وي ته د بل مسلمان کارونه سموي الله پاک به د تا ولا کارونه سموي
خوا د تا د وجه نه کدي مسلمان ولا کار سم شي که سم نشي د هغي ولا کار وشي که ون نشي خو چې الله پاک د تا په خدمت کې لګیا شي د تا ولا کار بخامخه کیږي اتا ولا کار بخامخه کیږي نو د ځکه الله پاک څه فرمایي چې ګوره تاسو ټول مؤمنان سره ورونه او تاسو د یو بل سره څه کوئ صلح کوئ نو په دنیا کې چې مسلمانان دي دا ټول سره ورونه دي او بل حدیث شریف کې رسی چې ټول مسلمان د سیدی لکه یو بدن یو جسم او په دې بدن کې انسان کچېره په ټولو کې وړو کې شي ته چې هغه غاښ دی په خولې کې غاښونه دي چاته چې د غاښونو بیماری وي هغې ته پته لاګي چې کله د وړو کې غاښ ولا درد شروع شي نو څومره ټول بدن ته تکلیف نو نبی علیہ السلام د ټولو مسلمانو مثال ورکړی دی لکه یو جسم اور په یو جسم کې چې کوم اندام ته تکلیف وي د هغې د وجې نه د انسان ټول بدن ته تکلیف وي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان هم داسې جوړ ساتل پکار دي چې په دنیا کې کوم ځای کې یو مسلمان ته تکلیف ته پکار دی ټول مسلمانو ته هغه تکلیف ورسیږي ان ټول مسلمان په هغې باندې غمجن وي او ټول مسلمان د هغې تکلیف خپل تکلیف وګڼي دا نه چې صرف په هغې باندې تفسیری کوي په هغې باندې تذکیری کوي چې دمره تبعی وشوله دمره بربدي وشوله دمره مړی وشول دمره نقصانات وشول نه انسان د خپل وس مطابق د هغې سره امداد وکي که وس یې نه کم از کم د هغې دپاره دعاګانې خو سړی کولی شي نو یو لویه نیکی د ایمان نه بعد هغه بل مسلمان ته فایده ورسول دي بلکې مسلمان نه چې چاته هم وي ته هغې ته فایده ورسوه تر دې پورې چې انسان زنورو ته هم فایده ورسوي په دې باندې هم انسان ته جنت ملويږي اجر ملويږي اور د دې خلاف کچیر یو سړی بل مسلمان ته تکلیف ورکوي بدی حقی بری کہ اللہ اور رسول سے فرمائی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا کوم چې مسلمان سړی اور مسلمان خزو ته تکلیف ورکوي بغیر د څه جرم نه بغیر د څه نقصان نه بغیر د څه کیس نه بل مسلمان ته تکلیف ورکوي الله پاک فرمایي فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا دی په خپل ځان باندې یو لوی بهتان اور یو لوی ګناه چې د هغه اوچت کړلو په ځان باندې یو لوی بوج واچولو چې بل مسلمان ته تکلیف ورکوي نو بل مسلمان ته تکلیف ورکول دا گناہ کبیرہ ده اور حدیث شریف کې سره سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا او فرمایل چې یا رسول الله فلان کې خزدا نور ډیر نیک ده خو بد زبانی د گاونډیانو ته تکلیف ورکوي نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دا جهنمی ده نه گاونډیان ویلی دي نه ټکولی دي اور نه غلاز نه کړی دا صرف په زبان سره تکلیف ورکوي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا جهنمی ده ویل زکه چې بل انسان ته بل مسلمان ته تکلیف ورکول دا یو لوی جرم دی یو لوی گناه کبیره ده اور دغه نبی علیہ السلام ته بل صحابي فرمایي چې یا رسول الله فلان کې خزه د ډیر نفلونه ډیر نفلی روزي نه نیسی خدا د چې گاونډیان زنه خوشحال دي اخلاق خدي نو نبی علیہ السلام فرمایي چې هغه جنتی ده هغه جنتی ده نو نبی علیہ السلام فرمایي چې دا ټول مخلوق دا د الله عیال دی اور په دې ټولو کې الله پاک ته محبوب انسان هغه دی چې د الله مخلوق سره د الله بندگانو سره هغه نیکی کوي اور هغه فائدہ ورسوي اور دغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما یو زنانا وکتل په جهنم کې و اور دغه زنانا باندې پیشو لګیا و اور هغه پیشو د زنانا چیچلا زنانا تړلې شوی و اور په دې باندې پیشو لګیا و اور دغه پیشو لګیا و هغه زنانا چیچلا و چې دا ویلې و چې دغه زنانا په دنیا کې و پیشو تړلی و بند کړي و نه خوراک ورکولو نه اسکاک ورکولو اور نه بهر ته پرېږدول چې خپل خوراک کړی وای نو الله پاک هغه پیشو په دې باندې مسلط کړل هغه بودی چی اور دی اورون ول لړمانو هغه ول عذاب به لدیس نو چې دی الله ول یو مخلوق چې هغه ډیر کمزور غونی دی پیشو چې هغه ته تکلیف ورکوي د هغه د وجه نه یو انسان جهنم ته ځي بیا یو مسلمان ته اور مسلمانو کې 15 وختي مسلمان ته چې 15 وخت المنز هم کوي اور نیک مسلمان د هغه ته تکلیف ورکوي په دې باندې بو الله پاک څومره زیات خفقي
په دې باندې به الله پاک څومره زیات ناراضه کیږي. نو بهترین انسان هغه دی چې هغه نور مسلمانانو سره نیکی کوي. اور زه خپل ما دغه عادت دی چې څوک ډیر عبادت کوي اور ډیر هم نفلونه ډیر روزه ډیر ذکر فکر کوي ما په هغه باندې افسوس اور ما په هغه باندې غبطه نه رسی چې کاش بلکې ما هغه سړی ته ډیر یعنی زه په هغه باندې افسوس کوم ارمان کوم چې هغه داسې ژوندۍ تیر کی چې هغه نه څوک خفا نه وي هغه داسې ژوندۍ تیر کی چې هغه نه څوک خفا نه وي. زه چې دا ډیر خوش قسمت انسان دی دا ډیر بختور انسان دی ځکه چې الله پاک کریم ذات دی که په عباداتو کې د انسان کمزوري شوي وي الله پاک کریم دی هغه به د معاف کی. المنځ کې دینه کمی وشوله روزه کې دینه کمی وشوله خو کچېره بل مسلمان ته بل انسان ته د تکلیف ور کړلو بیا دغه ګناه الله پاک امر پورې نه معاف کوي څومره پورې چې د هغې مسلمان د هغې انسان د معافي نه وي غوښتي. نو موږ تاسو آینده چې څومره زندگی مو پاتې وي هیڅ پته نه لګي کومه چې 13 شوله هغه هر چاته ډیرو خلکو ته پته وي چې ما دمره عمر دی دمره می 13 شولو خو که چانه تپوس وکي چې پاتې دي څومره دا یو انسان ته هم پته نشته ده نو بعد خپل بقایا زندگی د 13 کو چې د مونږ تاسو دی وجه نه چاته تکلیف ملاو نشي. اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه تشریف وړلو آخرت ته تللو اور دنیا کې آخری پیغام نبی علیہ السلام خپل امت ته کوم ور کړی دی خپل امت ته پټولو کې آخری خبره کومه کړی ده اول مونږ تاسو دا او پیژنو چې انسان په آخری وخت کې خپل اولاد ته کومه خبره کوي. په آخری وخت کې انسان هغه خبره کوي چې د دې په نیز باندې پټولو کې ضروری اور هغه اهم خبره وي. هغه خبره به سړی خپل اولاد ته کوي چې زه د روان یم خو د ما ولا اخري وا خبره واوري ګوره تاسو به داسې کوئ. نو همدغه شان نبی علیہ السلام چې خپل امت ته په ټولو کې اخري خبره کړې ده هغه دوی خبرې کړې دي چې اے د ما امت ته تاسو د لمنځه اهتمام کوئ اے د ما امت ته د لمنځه ول خیال ساتئ. اور بیا فرمایي چې د خپل ماتحت خلکو سره ماتحت یعنی تا لاندې خلق دي هغه کې د خزر راغله هغه کې د اولاد راغله هغه کې د خادمان راغله هغه کې د نوکران راغله هغه کې شاګردان راغله اور هغه کې لاندې د تا اډر چې څومره لاندې خلق دي دا ټول پکې راغله. نبی علی سلام فرمایي د خپل لاندو خلکو سره تاسو خاص سلوک کوئ اور د هغه سره نرمي کوئ چې ګوره هغه سره ظلم زیاتای ونکي د هغه سره ظلم زیاتای ونکي. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته پټولو کې آخري کړی ده. اوس موږ تاسو وګورو په 24 غنټې کې هر مسلمان د سوچ وکي خاص کر هغه خلک چې هغه ډیپټي دي په دفترونو کې په ادارو کې اور هغه سره د عوام واسطه ده د عوام کارونه ور سره دي هغه د خپل د محاسبات ځان د حساب واخلي چې زه په ورځ کې څومره خلکو ته سہولت ور کوم څومره خلک زه مشقت کې اچوم او زه په ورځ کې څومره خلک دي چې هغه خفه کوم او زه څومره خلک خوشالوم او زه څومره خلکو ته سخت خبره کوم څومره خلکو ته زه نرمه خبره کوم. حالانکه دا ژبه ډیره وړه ده جرمه صغیر و جرمه کبیر چې د ژبې ولا جسم ډیر وړوکی دی خو د ژبې ولا چې کوم زخم دی د ژبې ولا چې کوم جرم دی هغه ډیر زیات دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځل ناستو اور خپل ژبه مبارکه رو بستلی و اور کینچ کولای زور ور کولو. حضرت عمر سے ور باندې راغلو وی ته فرمایي چې سکوي وی چې دغه ژبه دی وجه نظر ډیر د هلاکت ولا زیان ته غرزیدلې. اور نبی علیہ السلام فرمائی چې ډیر خلق بو جهنم ته الټا غرزول شي دغه ژبه د لو دی وجنه دغه ژبه بے جای استعمال دی وجنه. نو دغه ژبه چې دا یو وړوکه غونه شاید په بدن کې خو هر انسان د سوچ کوي چې د ما د خپل نوکرانو سره لهجه سرنګي ده اور ما ته چې کوم عوام خلق رزي هغه د ما سره کار کوي ما سره فرم جمع کوي ما سره کاغذ جمع کوي د ما نه تپوسونه کوي اور د ما سره یو واسطه ده اور ما ته حکومت په دغه باندې تنخواه کوي چې تبو د عوام ولا خدمت کوي هغه د سوچ وکي چې ما د عوام سره کوم رویه کوم سلوک ده.
اور دغه خلق به سبا د ما ولا سفرش کوي کدي ما ولا شکایت بو کوي الله پاک ته. ځکه حدیث شریف کې رسی چې یو سړی سره به د قیامت په ورځ باندې ډېر نیکي وي، دمره نیکي به وي که په یو غره باندې هغه نیکي کېږدوي هغه غر به ټیټ شي، دمره ډېرې او دمره درنې نیکي به وي سره وي. خو دیو په دنیا کې اخلاق ټیک نه وو، چاته به زبان غلط استعمال کړی وي، چاته به لاس غلط استعمال کړی وي، اور چاته به څه تکلیف کړی، چاته به څه تکلیف کړی وي. اور دغه خلق برسي یو به وتی چې یا الله ما سره دا زیاتای کړی دی، ما سره دا زیاتای کړی دی. الله پاک بو دي دینه نیکي اخلي اور هغه خلکو ته به ویل کوي. اور بیا کچېر خلق پاتې وي اور د دی ولا جرمونه یا هم پاتې دي، نو خلق بو شکایت کوي، الله پاک بو دی خلق ولا گناهونه رخلی په دی باندې به اچوي، ځکه دی سره بونه کوي نه وي. اور بیا بو دی گناهونه دمره جمع شي که په غره باندې کېږدوي هغه غر به سره ټیټ شي. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې اصل مسکین فقیر انسان دغه دی چې څوک د قیامت په ورځ باندې فقیر شي. که په دنیا کې فقیر شول خو بیا به وګټي، که په دنیا کې غریب شول خپلوان به د امداد وکي، که په دنیا کې فقیر شول بلی طریقې سره حلال یا حرام سره به وګټي. خو کچېره په آخرت کې فقیر شول نه به مور نیکی دیر کوي، نه پلار دیر کوي، نه بل څوک دیر کوي. نو اصل فقیر اصل مسکین هغه سړی دی. نو څوک به دا نه چې ما ته څوک څه نشي ویلی اور ما نه څوک تپوس نشي کولای، ما سره غټه عہده ده یا دا صداګان خلق دي دا په سپويږي دغه صداګان خلکو دغه عوام ولا دغه خلکو ولا دغه گاک ولا ملګری الله پاک د هغه به تپوس نه کوي، دا بو دی تپوس کوي. الله پاک فرمایي چې دغه ژبه اور دغه زړه اور دغه غوګونه ادي بری کې بو الله پاک تپوس کوي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. د غوګونه اور د ژبه اور د زړه دا چې غلط استعمالوي دي ټولو بری کې بو الله پاک تپوس دی نه کوي. نو دی ټول بیان ولا نه چھوڑ خلاصہ هغه دغه دی چې مونږ تاسو خپل بقایا زندگی د سه تیر کو چې حت الوسع دی وس مطابق شاته په دنیا کې په نه حق باندې تکلیف ور نه کو، که هغه مسلمان وي که هغه کافر وي که هغه زنور ویل نه وي. پلیاری باندې چې تیریږي اور میګی دی نو دغه میګی سره هم احتیاط کوه، دا هم د الله یو مخلوق ته. اور مونږ تاسو آینده زندگی کې به دغه کوشش کوو چې د خپل وس مطابق به خلکو ته فایده ورسو. اور که یو سړی دا وس نه کیږي کم از کم داسې زندگی تیره کو چې په دنیا کې څوک رانه خفا نشي. اور که کله هم څوک رانه خفا شولو که هغه ډیر کمزوری کس وي د هغې نه مفي غوښتل پکار دي. ځکه چې یو ځل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ سره غالبا بل حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ غریبان صحابه سره په څه شي باندې بحث مباحثه راغله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نبی علیہ السلام تراغلو، نبی علیہ السلام ته فرمایي چې خبردار که دغه غریبان خلق تا خفا کړل دا په تا نه ناراض شول نو تا ته الله پاک په غصه کې شي، الله پاک به تا ته په غضب باندې شي کچېره دا د خفا کړل. حدیث شریف کې داسې هم رسی چې د الله پاک داسې بندگان هم دي چې کدی چا دروازې ته ودرېږي نو هغه به خلق دکې ورکوي چې لرې شه د ما دروازې ته مه ودرېږه. اور کچېره چاته د نکاح ولا پیغام ورکي څوک به رشته نه ورکوي اور په مجلس کې به د هغې هیڅوک خیال نه ساتي چې دې څه مرتبه ده، خو د الله په نیز باندې به دمره اوچت شان وي. قدا یو قسم اخري الله پاک به د دې ولا قسم نه متوي، الله پاک به د دې ولا قسم نه متوي. ځکه که یو عہدیدار سړي سره زیاتای دی وکړلو دغه سړی بلاړ شي بل افسر ته به شکایت وکړي، دغه سړی بلاړ شي تا باندې به رپورټ وکړي اور دغه سړی به تا خلاف کیس جمع کی، ځکه چې هغې سره زور شته. خو که یو غریب سره د زیاتای وکړلو هغه به ډایرک شکایت الله پاک ته کوي، هغه به ډایرک رپورټ الله پاک ته کوي چې یا الله زه خو کمزور یم، ما سره فلانکي ظلم زیاتای وکړلو. بیا الله پاک چې کله چا نه بدلا اخلي بیا هغه تاسو خپل زندگی کې ګوري چې الله پاک بدلا به څرنګه ده. نو مونږ تاسو آینده زندگی داسې تیره کو چې څوک رانه خفا نشي اور کوشش دا کوو چې نور مسلمانو ته د فایدې ورکونو حتی الوسع کوشش وکړو. الله پاک د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سبحانك اللهم